السلام علیکم دوستانو، ډیره درناکه او د غم نه ډکه واقعه در سره شریکول غواړم، کوم چې په سوات مټه کې د څلورو کالو ماشوم لاپته شوی او بیا کویو ته اچولی شوی. دغه ټول معلومات در سره شریکول غواړم. که دې نه مخکې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د غنټې نشان هم ووهئ، ولې چې دې چینل نه به تاسو ته دغسې معلوماتي ویډیو میلاویږي. دوستانو دا ویډیو در سره لایک کړئ او تر اخیره پورې وګورئ چې ټول معلومات موږ تاسو ته در ورسوو. دوستانو کله چې ماشوم پیدا شي نو مور او پلار یې ډیر خوشحاله شي، ولې الله پاک یو خوشحالي د نعمت په صورت کې ورکړي. دغه مور پلار د دې ماشوم پسې ډیره زیاته خواري او محنت وکړي او رالوی کړي چې کله رالوی شي نو مور او پلار سهاره جوړه شي. خو په معاشره کې بیا دغسې ډیر بدبخته او ظالمان هم شته چې دغه سهاره یعنی دغه د مور او پلار د سترګو ستوری دغه بچی غیب کی او بیا یې قتل کی، یعنی د یو ورکوټي خبرې بدل اغیستو دپاره د هغه ټول کور وران کی. دوستانو دغه واقعه په سوات مټه کې مخې ته راغلی دی، کوم کې چې یو ورکوټی ماشوم چې عمر یې 4 کاله دی او نوم یې رضوان دی او د تاج محمد زوی دی، په 27 رمضان المبارک باندې د کور نه لاپته شوی او 9 ورځې پس د هغه لاش د یو کویو نه برآمد شو چې ډیر په بېدردۍ سره قتل شوی. دوستانو د ظلم انتها دی، د انسان مرګ د چرګ نه هم آسان دی. الله پاک دې د رضوان او مور پلار ته صبر ورکړي او الله پاک دې د دغسې ظالمانو نه زموږ ملک او دا وطن صفا کړي. دوستانو دا و د نن ورځې نوې معلومات، د نورو ویډیو پورې په لوی الله سپارو. د خپل ځان او د خپلو بچو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.